ډبې انګریز په لاس باندې آباد اسلام آباد ټول زما د ملک سره تضاد اسلام آباد او عالم نه یم ځکه فتوا نه پرې ورکوم عالم نه یم ځکه فتوا نه پرې ورکوم کني عاجل ځای دی د جهاد اسلام آباد. دا په زابل ولایت کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست له لوري د اتلانو یاد کلنۍ مشاعره ده چې ډیره برخه د پاکستان فوج پر وړاندې د انتقامي بریدونو د اتلانو د ستاینې لپاره ځانګړې شوې. شاعران خپل ویاړلي افغان مجاهدین ځواکونه ستایي او سره د هیوادوالو د ملاتړ څرګندونه کوي. دوی وایي چې موږ به خپل سرسپارلو غازیانو ته مورال ورکوو او ټول وطنوال په یو ژغ د وطن دفاع ته چمتو یو. هڅې یو سوال دی، طالب ښکلی دی که ګل ښکلی دی که طالب ښکلی دی د ګل نه څو ځل ښکلی دی او ګل ښکلی نه دی. ګل په خپلو وینو نه لمبېږي، ګل ښکلی نه دی، ګل په خپلو وینو نه لمبېږي، طالب په خپلو وینو لامبي، مکمل ښکلی دی. سر زارول دښمن شړل په لوی ایمان کیږي، داسې جنګونه آریانا ستا په پیزوان کیږي او هغه به تل اور بلاو چې پکې نور وسوځي، هغه به تل اور بلاو چې پکې نور وسوځي، اوس پکې خپله سوځي داسې مې ګمان کیږي. کارونه د غمیان کې په سفر ځو متکي صاحب ولی مولوي صاحب ځانونه به قربان کړو په نن د دمل ځان کړو، ځانونه به قربان کړو په نن د دمل ځان کړو. ملاتړی د ملت دی لوی واړه ځوان او حاجي صاحب ولی مولوي صاحب. چا سره چې مینه د وطن نه وي هغه سړی مړ دي سي مردار دي سي او چا که دې وطن ته بد بد وکتل ختم یې کوي ویلي سنګسار دي سي. ترانه ویونکي چې د شل کلنې مبارزې د ژوندي ساتلو اتلان بلل کیږي، دوی هم د افغان سرتیرو مجاهدینو د احساساتو ستاینه وکړل او د پاکستان ظالم پوځ ته د اخطار په شکل ترنمونه وویل. لکه چې بیا مو د هېواد غزا توده ده، تکبیر مستماره ده د پورې غره په سر کې، تکبیر مستماره ده د پورې غره په سر کې. ځکه یې خوښي وه غزا ته د 40 کالو پور پرې پاته، د 40 کالو پور پرې پاته. بل خوا د ځوان وزیر په خپله کومنده ده، تکبیر مستماره ده د پورې غره په سر کې. مسؤلیت ژوند دی له خوا که تېروتنه وي، بیا به استشهاد وي ظلمو بیا به نوم لیکنه وي، بیا به استشهاد وي ظلمو بیا به نوم لیکنه وي. دوی که سوه بیا لارې خپله به د پخوا لاره، دوی که سوه بیا لارې خپله به د پخوا لاره. دا د حقاني جلال الدین غوندې بابا لاره، دا د حقاني جلال الدین غوندې بابا لاره. حزم تبانی الاستشهاد ملاداد لاره، بیا به ورته ور د هر غره څوکه او لمنه وي، بیا به ورته ور د هر غره څوکه او لمنه وي. مسؤلیت ژمن د دې له خوا که تېروتنه وي، بیا به استشهاد وي ظلمو بیا به نوم لیکنه وي، بیا به استشهاد وي ظلمو بیا به نوم لیکنه وي. ولس له بوربکي په مینه که دردان دی که نه دی، برسترګې نه یعقوب د باندې ګران دی که نه دی، فخر د پنجاب وڅوک چې ملا یعقوب ته زړه ورکوي هغه دې پورته کړي جوړه لاسونه، وچاته چې خوش وي خالي پسې راجه هغه دې کښېږدي پر سینه لاسونه، لاسونه پورته کړي په مینه قدردان دی که نه دی، برسترګې نه یعقوب د باندې ګران دی که نه دی، فخر د پنجابیانو.
بل لوري بیا شاعران دا ډول پروګرامونه د ملي یووالي فرهنګ پیژندنې او شاعري د ژوندۍ ساتلو په پار خورا ګټور بولي او غوښتنه کوي چې داسې پروګرامونه د زیات سي. دغه شانداري مشاعرې او ورسره جلسې ادبي بانډارونه دا د هیواد په تاریخونو کې ثابته شوې ده چې موثر تمام شوي دي او اوس هم تمامېږي. د دې پر دوام باندې زه خپله ټولو ملګرو څخه د ټینګار غوښتنه کوم، خصوصا د زابل د اطلاعات فرهنګ له ریاست څخه د شاعرانو شعرونه، د نعتخوانانو شعرونه او زموږ د رسنیو د ملګرو چې کم زیار او مهنت دا په ټولنه کې ډېر رول لري محترمه. دا زموږ سره دا د سنګر غازیان سي کم چې زموږ دغه رسنۍ دي او زموږ نعتخوانان زموږ شاعران دغه د سنګر له غازیانو سره دا همکاري کوي او سره ملګري دي او ډېر ښه رول لري. په یاد مشاعره کې مسؤلینو وویل د دوی هڅه تل دا وي چې د ملي یووالي د لاس ساتلو لپاره مشاعرې او غونډې جوړې کړي ترڅو د اتلانو یادونه تازه وساتل شي، نوي نسلونه ورڅخه زده کړه وکړي او د هر جابر په وړاندې د وطن د ساتلو لپاره آماده اوسي. شاعران، شعر، مشاعره د اسلامي امارت ته ډېر لوړ حیثیت لري او لوړ حیثیت خاوندان دي د شاعران. تیر شل کلن جهاد د دغو شاعرانو د حماسو او د دوی د هڅونو برکت چې ځوانان یې د جنګ ډګر ته هڅول دا چې سنګرونه ګرم وو نو یو لامل یې تر شا د شاعرانو او نعتخوانانو نعتونه او شعرونه وو. تاسو ته ډاډ او اطمینان در کوم چې د زابل ولایت په نمایندګي راجګي یوازې د دې ولایت په رابطه خبره کوم. د لیکوالانو سره، د شاعرانو سره، د ادب د مینوالو سره، د نعتخوانانو سره همکار ده او همکار به وي. ډاډ در کوم ان شاء الله العزیز او اطمینان در کوم چې څه د موږ په وس کې پوره وي سپه مو وبینه او د موږ د اطلاعات کلتور ریاست نه مننه کوم. د شاعرانو نه غواړم چې دغسې جلسو ته ځان ورسوي ځکه د تاسې په راتګ دا مینوال ډېر خوشحاله کېږي، د دوی احساسات نور هم قوي کېږي، د دوی مورال نور هم قوي کېږي. د یادونې وړ ده چې د مشاعرې په جریان کې هغه مجاهد سرتیری هم وستایل شو چې د پاکستان پوځ پر وړاندې جګړه کې فعاله ونډه اخیستې وه.